بیا آباد جبرتا جانان جانان وطانا. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې د الکترونیکي تذکرو څانګه کې د روان کال له پیله تر اوسه 26,915 هېوادوالو ته نوې الکترونیکي تذکرې وېشل شوې او 1,370 نورو هېوادوالو ته له وېش وروسته خدمتونه وړاندې شوي دي. د احمدشاه بابا مېنې د الکترونیکي تذکرو څانګې عمومي مدیر نیک ولي خان ایمان وایي چې یادې څانګې ته په ورځني ډول شاوخوا 800 غوښتونکي مراجعه کوي او په دې څانګه کې له وېش وروسته خدمتونه هم فعال دي. د احمدشاه بابا الکترونیکي تذکرو مرکز کې نوې تذکرو بر علاوه و د توضیح خدمات هم شتون لري چې د هغو د جملې نه د نوي ماشومانو د زیږونونو ثبت ده، د مثلا تذکرو توضیح ده، د تاریخ تیرو الکترونیکي تذکرو نوي کول دي، همدارقم ته د ودونو ثبت هم اجرا کیږي. ځینې هېوادوال چې د الکترونیکي تذکرو اړوند خدمتونو د ترلاسه کولو په موخه دې څانګې ته راغلي دي، له بېلابېلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه د خدمتونو د ترلاسه کولو لپاره د الکترونیکي تذکرې ترلاسه کول اړین ګڼي. ډېر کابله برېښنایي تذکره اخلم تر څو برېښنایي تذکرې ته په دې وروستیو کې ډېر کارونه بند دي، همداسې د سیمې کارټونو راویستل شو، همداسې ورپسې نور بعضې دولتي کارونه شو تر څو هغه برېښنایي تذکرې پورې تړلي دي. بل حکومت دغه شرایط راوستي چې تر څو هر سړی برېښنایي تذکره واخلي. د NSIA او معلوماتو ملي اداره په مرکز او ولایتونو کې د الکترونیکي تذکرو څانګو په پراخولو سره هڅه کوي چې هېوادوالو ته د لا زیاتو اسانتیاوو په رامنځته کولو د الکترونیکي تذکرو ترلاسه کول اسانه کړي. جانان جانان وطانا.